د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو بخیر. د دې سات خبرې ټولګي ته مزمن افغان هرکلی کوم. پاکستان افغان حکومت ته ویلي د ټي ټي پی قومندانان موږ ته وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د ټي ټي پی او نورو پاکستان ضد قومندانانو چې په افغانستان کې اوسېږي پاکستان ته وسپاري، خو طالبان بیا دا ډول ادعاوې بې ځایه ګڼي. د پاکستان د دولتي راډیو د خبر له مخې نوموړي نن چهارشنبه د لیندۍ 22 په یوې مرکې کې ویلي چې پاکستان به د دغه هیواد د قوانینو له مخې د دغو عناصرو پر ضد اقدام وکړي. هغې وویل چې دوی د یادو قومندانانو پر ضد کافي شواهد لري. نوموړي ویلي دي چې په دیره اسماعیل خان کې د وروستي برید په اړه د طالبانو د سفارت سرپرست ته یو احتجاجیه لیک هم سپارلی دی. بلخوا د بلوچستان ایالتي وزیر ویلي چې پاکستان په افغانستان کې ځینې اهداف په نښه کړي. ذبیح الله مجاهد وايي پاکستان د خپل امنیت په خپله وساتي او هره مسله د پر بل چا نه اچوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو پر مرکز د برید په اړه په افغانستان کې د پاکستان د چارواکو د تورونو په غبرګون کې ویلي برید له افغانستان سره تړاو نه لري او د داسې بریدونو مخنیوی باید په خپله پاکستان وکړی شي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د پاکستان له لوري د خیبر پښتونخوا ایالت په دیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر مرکز د شوي برید په اړه د پاکستاني چارواکو ادعاوې ردوي او وایي یاد برید له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي تلویزیون د چهارشنبې په ورځ د لیندۍ په 22 د دغې ډلې د ویاند ذبیح الله مجاهد یو غږیز پیغام خپور کړی. مجاهد په دغه پیغام کې هغه ادعاوې ردوي چې ګواکې دغه برید له افغانستان رهبري شوی. نوموړی وایي لومړی خو متاسفانه یو چې په پاکستان کې داسې پیښه شوې چې دویم دا چې دا برید له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري او دا ادعا ډیره بې ځایه ده. ذبیح الله مجاهد د یاد برید په اړه د پاکستاني چارواکو د تورونو په غبرګون کې ویلي دوی د خپل امنیت ساتلو ته پاملرنه وکړي. هره مسله پر بل هیواد تاوانول د مسلې حل لار نه ده. پاکستانی رسنۍ وایي د عمران خان وکیل د افغانستان او هند جاسوس دی. د پاکستان یو پوز پلوه رسنۍ ویلي د عمران خان وکیل شیر افضل مروت چې ځان په ویاړ سره افغان بولي له افغانستان او هند سره یو ځای د پاکستان د ریاست خلاف خلک بغاوت ته هڅوي او همدارنګه 50,000 افغانان ورسره جلسو ته راځي. شنونکي وایي دا نوې خبره نه ده چې پاکستانی ریاست څه منافقت کوي او څومره بې اساسه دروغ وایي او یا د اسلام نوم او له هند او افغانستان سره د دښمنۍ شعارونه څرنګه کاروي. بایډن وایي د ملکیانو د بمبارۍ له امله اسرائیلو له ډیپلوماتیکي انزوا سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزې کې په بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. د اسرائیلو د اوږدې مودې د متحد هیواد ولسمشر جو بایډن ویلي چې پر ملکیانو بمبارۍ چې هغه ړندې یا بې توپیره بللي د حماس پر وړاندې له روانې جګړې نړیوال ملاتړ ته زیان رسولی او اسرائیل په زیاتېدونکي ډول له ډیپلوماټیک انزوا سره مخامخ شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ چې 193 غړي لري پرون سې شنبې هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي. د دې اسمبلۍ 3/4 یعنی 153 غړي یې دغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي او 23 هیوادونو له رایې ورکولو ډډه وکړه. له پاکستان 1200 افغان کډوال هیواد ته راستانه شول. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له پاکستان 1200 افغان کډوال راایستل شوي دي. دغه وزارت همداراز ویلي دي چې دغه کسان د لیندۍ پر 21 د تورخم او سپین بولدک له لارو هیواد ته راستانه کړل شوي او له دغو کسانو سره مرستې هم شوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت زیاتوي چې په همدې مودې کې له ایرانه هم کابو 1000 تنه افغانان په داوطلبانه توګه هیواد ته راستانه شوي. بلاول بوټو وايي پاکستان کې ناامنۍ د پاکستان د پخوانیو چارواکو د ناسمو پریکړو له کبله روانه ده. د پاکستان د یو مخکښ سیاسي پیپلز ګوند مشر پاکستان کې د روانو ناامنیو پړه پر خپلو ځینو پاکستاني چارواکو اچولې ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري د پښتونخوا دیره اسماعیل خان کې پرونی برید ته په اشارې ویلي موږ د ترهګرۍ ختمېدو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي خو ځینو ناسمو پریکړو پرې اوبه توی کړي دي. هغه د چا له نوم اخیستو پرته ادعا وکړه د پاکستان له زندانونو ځینې داسې زندانیان ویستل شوي چې په درنو جرمونو کې ښکېل وه. ښاغلي زرداري چې په دې وروستیو کې د شاوخوا 13 میاشتو لپاره د بهرنیو چارو وزیر هم و له پاکستاني طالبانو سره د سولې مذاکراتو په پیل هم نیوکې کړي چې د عمران خان د واکمنۍ پر مهال کابل کې د طالبانو حکومت په کوربه‌توب پیل شوی وي.
نوموړي همداراز منلي چې د افغانستان په زندانونو کې ډېری داسې زندانیان بندیان وو چې پاکستان کې د ترهګرۍ په تړاو نیول شوي وو، خو د پټکو افغانستان کې د جمهوریت له سقوط وروسته دا کسان په پراخه اندازه له زندانونو ووتل. متقي د ایران سفیر سره پر اقتصادي مسایلو خبرې کړې. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسین کاظمي قومي د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره لیدلي دي. د بهرنیو چارو وزارت د بیان مرستیال پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او ایران د وروستیو اقتصادي دوه اړخیزو پرمختګونو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو او د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي همکاریو په اړه مفصل بحث شوی دی. د افغانستان پر قانونو پانګونې ته د بهرنیو پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د کانونو په برخه کې پانګونې ته د بهرنیو پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. د کانونو وزارت ویاند وایي د سرپرست حکومت له بیا واکمنۍ راهیسې ترکمنستان، ایران، ترکیې، چین، بریتانیا او قطر د سرو زرو، سرب، جست او وسپنې په کانونو کې 7 میلیارډ ډالره پانګونه کړې ده. له دې سره سم د کانونو او صنایعو خونه بیا په بیلابیلو برخو کې د بهرنیو پانګوالو لیوالتیا مهمه بولي او د هغوی لپاره د اسانتیاوو په برابرولو ټینګار کوي. د سرپرست حکومت لوړپوړو چارواکو په افغانستان کې د امنیت پر ټینګښت په ټینګار سره پر کورنیو او بهرنیو سوداګرو او پانګوالو غږ کړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د پاکستان محکمې په رسمي توګه عمران خان د حکومتي رازونو په افشا کولو تورن کړ. د پاکستان یوې محکمې نن چهارشنبه د ډسمبر په 14مه د لیندۍ 22مه پخوانی صدراعظم عمران خان په رسمي ډول د حکومت د رازونو په افشا کولو تورن کړ. هغه حکم چې د هیواد په انتخاباتي سیالیو کې د عمران خان په وړاندې یو بل خنډ رامنځته کوي. د عمران خان مدافع وکیلانو تر اوسه د محکمې پر دې پریکړې غبرګون نه دی ښودلی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر شاه محمود قریشي مدافع وکیل پر ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې قریشي او عمران خان دواړه په دې حکم کې شامل دي. 71 کلن عمران خان د 2022 کال په مارچ میاشت کې ادعا وکړه چې متحده ایالات د پاکستان له ځواکمن پوځ سره په همکارۍ د هغه په ګوښه کولو کې لاس درلوده. په نوموړي تور لګول شوی دی چې د هیواد د رسمي رازونو د ساتنې له قانون څخه یې سرغړونه کړې او د شخصي سیاسي ګټو لپاره یې په متحده ایالاتونو کې د پاکستان د سفیر پټې خبرې افشا کړې دي. او وروستی خبر همدا چې له فراه ولایته یو ځل بیا 14 ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته ګرځول شوي. د فراه له ابو نصر فراهي بندره 14 ټانکره وارد شوي بې کیفیته تیل بیرته ایران ته ګرځول شوي دي. د فراه ولایت د شیخ ابو نصر فراهي د نورم او سټنډرډ ملي ادارې امیر ویلي چې پرون د سټنډرډ ملي ادارې له خوا 14 ټانکره تیل چې له ایران وارد شوي و بیرته مسترد شول. سرچینې ویلي دغه تیل د ابو نصر فراهي بندر له لارې بیرته ایران ته منتقل شوي دي. د نورم او سټنډرډ ملي ادارې ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بې کیفیته توکي هیواد ته وارد کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم له ایرانه د بې کیفیته تیلو ټانکرونو مسترد شوي یا هم مسترد کړل شوي دي. درنو اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه او تر بیا بلې ټولګې د خدای په امان ښې چارې ولرئ.